ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د روسیې، هند او ایران استازو مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کړې ده. افغانستان لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، هند او ایران له درې اړخیزو غونډو وروسته د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حاجي اتمر سره خبرې کړي. ولسي جرګه نن د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول پر کابل پوهنتون د برید او په اړه د ولسمشر لومړی مرستیال د ملي امنیت سلاکار او د دریو امنیتي چارو ادارو چارواکي په شتون کې بیړنۍ ناسته ترسره کړې. راپورونه وایي امرالله صالح او حمدالله محب ولسي جرګې نننۍ ناستې ته حاضر نه شول. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې ولسي جرګې د نن شنبه 19 لړم ناستې ته غوښتې وه حاضر نه شول. د جمهوریت غوښتونکي ګوند نوموتی سناتور لیندسي ګراهام ویلي چې که ټاکنې کې په رسمي توګه بایډن وګټي ټرمپ به واک ورته وسپاري او کومه ستونزه به پیښه نه شي. ګراهام ویلي امریکا کې به دواړو ګوندونه بیا هم اوږه پر اوږه کار وکړي او بایډن سره به مرسته وشي چې حکومتي چارې په ښه توګه مخته یوسي. او له څو ورځو راهیسې برټانوي رسنیو ویلي چې پوتین سخت ناروغ دی او کیدای شي راتلونکي کال له واک ګوښه شي. خو پوتین ویان دیمیتری پیسکوف په تازه څرګندونه کې دغه ډول راپورونه بې معنا بللي او په خبره پوتین روغ جوړ دی او خپلو چارو ته ادامه ورکوي.